مفتي تقی عثماني وایي پاکستاني پلاوی د طالبانو حکومت کابل ته وربللی او په اسلامي اقتصاد ورسره خبرې کوي. د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ د سولې مذاکراتو کې د مرستې کولو لپاره کابل ته تللي د پاکستاني دیني عالمانو د پلاوي مشر مفتي تقی عثماني وایي هغوی د افغان دولت په بلنه افغانستان ته تللي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې ګنې د پاکستان په وینا تللي دي او یا به هم دغلته پاکستاني طالبان سره پاکستان سولې ته راوبولي. د دوشنبه په ورځ د یو 8 کسیز پلاوي په ملتیا کابل ته له رسېدو وروسته پاکستاني دیني عالم مفتي تقی عثماني چې طالبانو ته زیات نږدې ګڼل کیږي په ټویټر لیکلي دوی د افغان دولت په بلنه د خیر سکالۍ د یو پلاوي سره نن کابل ته رسېدلي دي. ښاغلي عثماني ویلي په کابل کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د کورنیو چارو د وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په تعلیم او اسلامي اقتصاد د خبرو لړۍ پیل کړې ده، خو د طالبانو تر واک لاندې حکومتي خبري اداره باختر اژانس وایي چې دا پلاوی به د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره کابل کې خبرې کوي. مفتي تقی عثماني په خپل ټویټ کې پاکستاني طالبانو سره د خبرو په اړه هیڅ ذکر نه دی کړی او نه هم لا تر اوسه پاکستاني طالبانو په دې اړه کوم بیان خپور کړی دی. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د حکومت خارجه دفتر VOA ډیوا یوې پوښتنې ته په جواب کې کابل ته د دیني عالمانو د سفر د هدف په اړه یوازې هم دومره ویلي چې د علماو تګ راتګ د افغان علماو او معاشري د مختلفو صنفونو سره د تعامل لپاره په معمول ډول ترسره کیږي. دا پلاوی د همدې تګ راتګ برخه ده. خو پاکستاني خبريال طاهر خان د پاکستان علماو کابل ته له رسېدو وړاندې پرون په ټویټر لیکلي و دا پلاوی به د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کوي. طاهر خان زیاته کړې چې په پام کې ده چې دغه د پاکستاني علماو یو پلاوی به افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او امنیتي چارواکو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ لپاره هڅې وکړي. کابل ته په تللي پاکستاني پلاوي کې له مفتي تقی عثماني برسېره مختار الدین شاه کاربوغا، حنیف جالندھری، د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخواني مشر میجر عامر ورور مولانا محمد طیب، د پنج پیر مولوی انوار الحق، شیخ ادریس او مفتی غلام رحمان شامل دي. په عین حال کې د پاکستان د صدر ډاکټر عارف الوی دفتر وایي چې صدر کابل ته له رسېدو وروسته صدر الوی د مفتي تقی عثماني سره ټلیفوني تماس نیولی او هغه ته د پاکستان د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي او ورچوئل یونیورسيټي آف پاکستان د لارې د افغانستان محصلینو له د ورچوئل آنلاین تعلیم د اسانۍ ورکولو په اړه د پاکستان د وړاندیز پخلی کړی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.